ام ډیره مننه ښاغلی رحمان. چې بیا راغلو بیا مرکه کوو. مخکې خبرو کې موږ او تاسې د پښتو ژبې په پارالل وربس یا تاسې په اصطلاح په کارپس باندې خبرې وکړې. د دې موجودیت تا ویل چې ډېر مهم دی د پښتو ژبې لپاره، او دا باید مثلا فقط د یوې غټې کمپنۍ لکه ګوګل په انحصار کې نه وي. مثلا موږ او تاسو خپله باید یو اوپن سورس کارپس ولرو. که د دې کارپس په اړه باندې لږ نور جزئیات هم ورکړئ، او داسې څنګه ممکنه ده او څنګه بیا ورڅخه استفاده کېږي، مثلا د څه لپاره یې موږ او تاسو کارولی شو. جی ما څنګه مخکې عرض وکړو چې کارپس دونه مهم دی چې لکه په دې باندې د ژبې په بنسټ باندې چې څونه ماډلونه جوړېږي مصنوعي ځیرکتیا، نو که تاسو دا نوم هم اورېدلی لارج لینګویج ماډل، یعنی پراخه ژبنیز ماډلونه، نو هغه ټول هم په ژبه باندې کار کوي او د هغې لپاره ټول نه مهم کارپس دی. دا زیاته شراکتونه چې دي نو دو صرف کارپس د انټرنیټ نه اوچتوي، بلکې دو چې کوم فلمونه یې یا یوټیوب یې د هغې نه هم دا ماډل ورته جوړ کړي او خبرې چې دي نو هغه لیکلو ته واړی چې د ټریننګ دپاره دا کارپس نور هم پیاوړی شي، پراخه شي. نو دا لکه د دې مهمتیا د اړتیا پښتو کې چې ما څنګه ووایي چې لکه کم دي نو ډېر واړه دي، هغه لکه موږ صرف دې لپاره کارولی شو چې لکه یو غږیز ډیټا سیټ جوړی یا یو وړوکی شان لغتنامه جوړی، دپاره خو کار دی. خو چې کله موږ وایو چې موږ یو په ښه توګه یو ماډل جوړ کړو چې هغه په پښتو، په کلتور، په تاریخو، په نور متلونو، په هر څه پوهېږي، نو په هغه کې بیا موږ ته وبښئ، یعنې منظور مې دا دی یو ډول په هغه ننس باندې هم پوه شي، یعنې چې د چا منظور څه ده او له دې خبرې نه یې هغه ضمني معنا یې څه دی، یعنې ذهن کې چې د کلچر سره دا مسله څه اړخ لري. بالکل موږ چې ورته کوم سیمانټکس وایو که نه، چې لکه دا نه چې صرف هغه یو جمله صرف په املا ښه ولیکي، په دې هم ولیکي چې د دې شاته څه معنی لري یا دا کس څه ویل غواړي یا څه دي که نه، هغه ټولې لکه په ساده توګه چې زه ورته اوس ووایم چې ماته د هنر په اړه کې د خوشحال بابا یو دوه شعر ولیکه، نو چې هغه ته دا پته لګي چې د خوشحال بابا په کم کتاب کې کم داسې شعر شته چې پاکې هنر راغلی دی یا د هنر په نوم باندې به نه وي، خو لکه د دې سره به اړوند چې کم نور شیزونه هغې نه هغه راواخلي. نو هغې لپاره دا مهم وي چې په پښتو ژبه باندې دونه پوهېږي چې لکه هغه که د هنر لپاره نور توري کارول کېږي هغه هم پېژني، یا چې کم نور کانټکسټ یې کم دغه یې نشي په هغه ټول باندې پوهېږي. نو کارپس موږ به داسې وایو چې بیا یو بنسټ دی، یو بنیاد دی چې په هغې باندې مصنوعي ځیرکتیا دا نور ټول ښاخونه کار کوي. مننه. تر کومې کچې پورې مثلا د پښتو د غږیزې ډیټا غني کېدل، لکه اوس چې کامن وایس کې د پښتو غږونه راټولېږي د مختلفو لهجو او کام دا ډول کارپس جوړېږي، دغه د ژبې او ژبپوهنې او د ژبپوهانو ترمنځ هغه د کلونو د لسیزو جنجالونه به څنګه حل کړي؟ یعنې مثلا ځینې د پښتو د سوچه کېدلو طرفداره د ځینې پښتو په نورو ژبو کې نه باسي، ځینې د نورو نه راباسي، ځینې مثلا په یو معیار باندې غواړي پښتو مخکې لاړه شي، ځینې د ژبپوهنې لپاره د یو بل مکتب پیرو دي هغه کوي. در حالی چې په نورو ژبو کې دا ستونزه حل ده، لکه په انګلیسي کې یا فرانسوي کې یا جرمني کې. که چېرته مثلا موږ او تاسو په پراخه کچه باندې ډیټا ولرو، هم متني ډیټا او هم غږیزه ډیټا، او هغه د عیني یعنې د انسانانو واقعي غږونه، د پښتنو واقعي غږونه یې نه داسې مثلا موږ داسې وغواړو فرمایشي غږونه ورباندې جوړ کړو، څومره مثلا دغه د بنیادي ستونزې حل کولی شي؟ لکه مخکې تاسې د لکسیکال یادونه وکړه، یا مثلا ای پی آی ده، آی پی ای ده، یا ځینې نورې مسلې دي. ستاسو نظر په دې باندې څه ده؟ په دې کې به زه دا خبره وکړم چې موږ هم کله کار پیل کوو نو زموږ سره اول هم دا و چې موږ په خپله لینګویست ژبپوهن کسان خو نه یو، هسې نه چې لکه دا کار وکړو دغه دی، خو په مشین لرنینګ کې په ای آی کې دا د ټول ښه خبره ده چې په دې کې زه به دا ووایم چې کمه کوزه ډیټا
غلطه ډیټا د نش ډیټا نښه ده. لکه زیاتره خلک وایي چې په عام پښتون زموږ سره غټه یاره دی، او اکثر موږ د قواسي نه چې د ګټې نه تاوان وکړي که نه. په ماشین لرنینګ کې زه به دا وایم چې دا تاوان نشته. هغه په دواړه خبرې دا خبره باید داسې وي چې له نشت ډیټا نه غلطه ډیټا اخلي. ښه ده. منظور مو همدا آه. او ښه هغه ډېره په دې توګه باندې چې که موږ فرض که دا ووایو که نه چې لکه یو ډیټا راغله او هغه بیخي غلطه ده، نو دا هم زموږ سره یو ډیټا سیټ شو. دا هم دا شو چې موږ ماشین ته دا وښایو چې ګوره غلطه ډیټا دسي. دا هم زموږ سره یو لاره شو چې راته موږ وایو چې داسې کار مه کوه که نه. خو د هغې نه علاوه چې زیاته ډیټا راځي نو په مکمل توګه غلطه نه وي. لکه اوس یو جمله ده، همدا کامن وایس په تاسو کتلې موږ مې یو جمله راشي، نو په هغه کې اکثر یو توری چې نو هغه مخکې وروسته شوی که نه، یا یو کس نه وي ویلی یا دغه کړی. نو موږ وایو چې که فرض که په یو جملې کې لس توري دي او هغه یو ماډل پښتو د سر نه پیژني، دا نهه د سم ویلي دي، نو هغه نهه خو هغه وپېژنده چې لکه دا څنګه ویلی کېږي که نه، یو کې به غلط شي. بل دا خبرې شي زیاتره چې ډیټا راشي او لکه چې کوم مونږ تایید وکړو یا دغه وکړو، نو موږ به داسې وایو چې په سلو کې به لس جملې غلطي یا به شل غلطي، نو د 80% خو بیا هم سمې دي. نو موږ لکه بیا هم پښتو 80% ورته وروښوه که نه. نو هغې کې موږ چې کله په دې پسې ونښلو چې دا به بالکل کرۍ او دای، نو د هغې دا مطلب شو چې لکه مونږ وایو چې یا بیخي دغه شانته کي یا به نه. دا غلطه خبره ده. په هغه ځای کې چې دا کوم ماډلونه اول ټرین کېده، چې کله به ډیټا نه وه، نو دو په فرضي ډیټا باندې ټرین کول، روزنه کوله. یعنی متن به ورسره بیخي نه و، هسې به ورته فرضي جوړ کو، خو هغه ته به یې دا ووایي چې دا اوس ولې غلط دی، څنګه دی که نه. نو دا کار په دې کې ښه دی په ماشین لرنینګ کې چې په ډیټا کې پیټرنز دي، هغه دی په خپله راخلي. یو داسې پکې مثالونه یو داسې اړوند معلومات چې هغه ته د پته لګي چې په کوم ځای کې اوس غلطي شته یا نشته. نو په دغه باندې ځم چې موږ له دونه وخت نه دی لګول پکار. که ښایي خو د ټول نښه ده که نه چې په هغه ده، خو که هغه نه وي نو موږ دا نه چې موږ کار ودرو چې ورده دا لکه نه دی، نو هغه به د پښتو هغه پرمختګ به ودرېږي. یعنې ستاسو منظور دا ده چې که چېرې موږ ډېره ډیټا ولرو او د ډېرو خلکو هغه واقعي غږونه ولرو، بیا ماشین خپله په هغه کې هغه بڼې یا پټرن پیدا کوي او بناً هغه ته خپله پته لګېږي چې هغه واقعي او طبیعي خبرې څه دي او څه رقم دي او څه رقم لیکلی کېږي. ډېره مننه. یو بله پوښتنه که څه د عمومي موضوع کې به پاتې شو، ولې یوه ډېره مشخصه کامن وایس موزیلا کې ځینې خلک د جملو د بیا کتنې په برخه کې او د غږونو د بیا اورېدنې په برخه کې په ډېرو وړو اشتباهاتو باندې جمله ردوي یا غږ ردوي. ستاسو په نظر باندې یعنی دا څه ډول ده؟ یعنی فرض که په یو غږ کې په یو جمله کې څه ویله سوي ده، په هغه کې ټولې کلمې صحیح ویلې، فقط دا یې دی ویلی یا دی ویلی، که څه هم چې مثلا له املایي لحاظه یا د هغه د پښتو د اوسنیو حاکمو ژبني اصولو له مخې دا خبره اشتباه ده، ولې آیا ماشین له هغه نور اته تورې چې صحیح ویلي له هغه نه استفاده کولی شي؟ یعنې دا غږ باید رد شي او که تایید شي تر څو ماشین ته ډېره ګټه ورسېږي یا مثلا ډاټا مو ډېره واوسي او ښه واوسي؟ نو زه خو ما څنګه مخکې عرض وکړو چې دا باید تایید په دې باندې شي چې یعنی دا موږ رد کړو. اماده کوي چې لکه که اته توري دي نو خو ګټه ورکوي که نه، اته خو یې زده کړه یو د لاسه. د هغې سره چې کله موږ ډېره دا جملې رد کړو، نو د هغې یو تاوان دا ورسي موږ ته چې ډیټا کمه شي، نو بیا هماغه څو جملې چې د بار بار ثبت کېږي او نوې جملې نه راځي، نو هغه پراخه کېږي نه، لکه هغه نور توري نه راځي، نور لهجې نه راځي. او چې زه به دا ووایم بیا هم چې که غلطې هم وي، یو جمله مکمل هم غلطه وي، نو باید موږ رد کړو، ځکه چې په هغه کې ډېرې ستونزې دي، موږ ورته دغه نه ښیو. خو زه دا وایم که یو جمله په مکمل توګه هم غلطه وي، نو اتیا جملې به سمې وي. او تاسو په خپله سټیټسټکس دغه به ویلي ارقاماتو په هغه کې، نو دا ماډل چې ټرین کېږي، نو په دې کې پروبابیلیټي سټیټسټک ډېر غټ رول وي او ډېر غټ کار وي. کله چې موږ دا معلومو چې دا لیکل شوي جمله چې ده او دا ویل شوي چې ده، په دې کې څونه یو توپیر دی، یو دغه دی.
نو د هغې لپاره موږ مین سکویرډ ایرر یا کم دغه چې دي هغه استعمالو، لکه هغه اوسط ګوري، ایوریج. نو نو که یو جمله بیخي هم غلطه وي، نو هغه دا نه شي داسې غټ اغېز ولري چې هغه ټول ډیټا سیټ لکه خراب کړي. داسې کار نه کوي. هغه صرف دونه وکړي چې کوچنی شان فرق پکې راولي چې هغه په نش باندې معلومي. نو چې که څونه پورې سمه ډیټا سی وای، نو که غلط ډیټا لږ ډېر کم وي، خو د هغې اغېز ډېر کم وي، هغه دونه غلط اثر نه پرې باسي. مننه. مخکې موږ په دې اړه باندې وغږېدو چې که چېرته مثلا ډېر کورس ولرو، ډېره ډیټا ولرو، د پښتو ځینې بنیادي ستونزې به هم ورسره حل شي، لکه د لیکلو په برخه کې د هغه اوس وخت د پښتو د لیکلو په اړوند باندې ډېر توافق یعنی که څه هم چې تر پخوا زیات شوی ده، ولې تر اوسه هم لا لږ لږ تفاوتونه معلومیږي، لکه په افغانستان کې هم د مرکزي سیمو یا په کابل کې چې کوم عمومي حتی هغه لیکدود یا حاکم او رسمي لیکدود ده، او بیا په ځینو سیمو کې لکه د کندهار خواته بیا که د اوسنۍ هغه پښتونخوا ته لاړ شو، لکه په کوټه کې لیکدود بیا لږ له دې نه متفاوت ده، بیا پېښور کې له دواړو نه لږ متفاوت ده، او بیا مثلا کېدلی شي وزیرستان کې هم خلک چې پښتانه دي لږ او باسواده دي متفاوت لیکل کوي. د دغو ډېرو ژبنیو ډیټا سیټونو موجودیت، که هغه کورس وي یا د اډیو وي، څنګه دا ستونزه خپله حل کولی شي؟ څنګه مثلا پښتانه یو متفق او واحد لیکدود او رسم الخط ته رسولی شي؟ دا خو به زه داسې وایم، که داسې کار وشي، نو دا خو به خاص کر زموږ چې کوم لکه مشین لرنینګ یا دغه والا د هغو کار به ډېر زیات اسان شي، د مشین د کمپیوټر دا ټریننګ، او د نورو پښتنو به هم شي چې هغو په یو خبره باندې اتفاق وکړي. له بده مرغه په دې باندې د باړګرۍ فیصلې هم شته، دغه هم شته، خو بیا هم هر کس په خپل هغه باندې کوي. خو زه بیا هم هغې له راشم چې دا مونږ وایو چې ښه خبر دی چې کله دا ډیټا ماشین ته ورمخکې شي، نو دا دونه غټه ستونزه نه ده. په عام دا کې ستونزه ده چې کوم انسان یې لولي او دغه کېږي که نه. د هغې مونږه مخکې نه هم سوچ کړی دی چې لکه یو څو داسې اصول دي چې په هغې باندې مونږ دا یو بل ته راړولی شو که نه، او هغه ماشین اکثر په خپله په هغې باندې وپېژني. په هغه کې به دا وي چې لکه مطلب څوک به کې لیکي، څوک به نه لیکي، یا به څوک اوږده یې لیکي، یا به نو پکار خو همدا ده چې پښتو یو ژبه ده، نو د هغې لیکل هم په یو بڼه باندې، په یو معیار باندې، چې په هغې باندې ټول همغږي هم وکړي او دغه هم وکړي. خو زه وایم چې دا نه شي مخکې ما څنګه وویل چې د هغې د لاسه مونږ کار پرېږدو، چې اول ور دی که مونږ په دې خبره باندې دغه شو، بیا به وروسته کار کوو. نو چې د پښتو هغه خپل ډیجیټلایزیشن هغه کار هماغه شان روان وي، خو په دې باندې مونږ کینو، او خاص کر ژبپوهان چې دغه دي چې لکه دا یو دونه غټه ستونزه نه ده، چې صرف یو سټنډرډ یو معیار ته کینو او په هغې باندې ټول راضي شو. مننه. مخکې تاسو د لارج لانګویج موډل خبره وکړه، د اورتوګرافي او د نچرل لانګویج پروسیسینګ خبره مو وکړه. تاسو په همدې برخه کې کار هم کوئ، تخصص هم لرئ. دا مسئلې را اوس وخت کې ډېرې مطرح کېږي، نو که په دې باندې هم لږ رڼا واچوئ چې دا څه ډول کار کوي، دا نچرل لانګویج پروسیسینګ څنګه ده، لارج لانګویج موډل څنګه دی، او بیا مثلا ولې موږ د ډېرې ډیټا یا د میګا ډیټا خبره کوو. ځینې وخت کې موږ تاسې چا نه مرسته وغواړو، هغه وایي چې زه به 2 جملې ولیکم درته وبیلېږم، تر حاله کې چې تا مخکې ویل چې موږ باید میلیونونه حتی میلیاردونه صفحې کورس لپاره ولرو، ټکسټ ولرو. که لږ دا مسله عامو لوستونکو او اورېدونکو هم غږ کړئ، واضح کړئ. جی زه به دا ووایم چې لکه اوسنی چې کوم انقلاب دی یا په مصنوعي ځیرکتیا کې، نو دا زیاتره موږ ورته وایو چې لکه ډیپ لرنینګ یا یو پراخه ژور زده کړه ده. خو د دې نه مخکې مصنوعي ځیرکتیا وه، هغې ته موږ زیاتره سټیټسټیکل مشین لرنینګ وایي. نو په هغې کې به زیاتر چې کوم کارېدل لکه مارکاو چین شو یا دغه شو، دا د سټیټسټیک یو څو اصول قانونونه دي چې تاسو به پېژنئ، دغه دي. نو په هغې به د لینګویج ماډل لرنینګ او دغه کېدو، نو هغه زیاتر په څه باندې، په پروبیلیټي، په امکاناتو باندې به کېدو.
چې دې خبرې څونه امکان دی چې د لفظ نه د دې توري نه پس دا توري راځي کنه. خو هغه به ډېر زیاتې غلطیانې تېروتنې کولې. نو اوس چې دا کوم ماډلونه دي نو دا د هغې نه ډېر ښه کار کوي. خو د دې مثال داسې دی چې لکه دا ډېره زیاته ډیټا غواړي. هغه ډیټا دپاره بیا پکار دی چې لکه په یو ژبه کې صحیح کار وشي نو هغې ته موږ وایو وکیبلري یو ذخیره که نه. او هغه راغونډه کړو چې دا د کارپس نه راجوړېږي. خو چې کله مونږ د ماډل یو ټریننګ کوو نو ماډل چې کوي نو هغه نه پښتو پیژني نه انګریزي پیژني نه هغه هیڅ ژبه نه پیژني. هغه صرف نمبر پیژني یا موږ ورته په متخصص ژبه کې وایو ټینسرز پیژني که نه د مشین. نو دا ټول چې کوي که د پښتو ده که انګلیش دی نو هغه موږ نمبرو ته اړو او یا ورته ټوکنایزیشن وایي. ټوکنایزیشن پښتو کې به زه داسې ووایم چې ټوکړې ټوکړې کړو ورته. نو لکه هغه موږ مثال داسې ورکړو چې لکه اوس اوبه دي که نه نو هغه الف او ب اوب هغه موږ یو ټوکړه کړو. اوبه بیا د هغې نه هم یو ټکی جوړېږي اوبول ته هم جوړېږي. نو هغه لکه موږ په یو ژبه کې د ټول نه وړوکی چې کوم یو ټوکړه ده په هغې کې وکړو او بیا ورته نمبر یعنې د هر هجا په اساس وي لکه سلیبس په اساس باندې چې ورته وایي په انګلیسي کې پښتو کې موږ ورته سېلاب او هجا ورته وایو. خو بعضې وختونو کې دا هم یو توري هم هغه شان یو ټوکن شي خو زیاتره دا د یو توري نه کمي لږ کمي او د هغې دا چې لکه موږ ورته په دغه کې چې وایي چې لکه پښتو کې یو بنسټي ټکی که نه او په انګلیش کې ورته روټ ورډ وایي چې لکه هغه یو زیل وال ټکی چې د هغې نه بیا نور ټکي جوړېږي لکه خورا خوراک خوړل نو هغه ټولې کې خ او و مخکې راځي نو هغه یو ټوکن شي. نو که بیا څوک خوراک جوړوي نو الف کاف سره ولیکي خوړل شي نو بیا ورسره لکه دغه ولیکي نو هغه ټوکن هم په دغه قسم کې جوړ شي. او بیا دغه لږ نمبر یې ورکړو نو کمپیوټر چې دی مشین چې دی هغه صرف نمبر یې پیژني او په هغه نمبرو باندې موږ دا ټرین کړو نو هغه ته دا پته ولګي چې په کوم ځای کې خواړه راځي نو د هغې سره به خواوشا قلم راځي یا به سره میلمه راځي یا به دا راځي هغه هم هغه ضرب او په هغه چې کوم د ریاضي اصول په هغې باندې وکړي او دا معلومه کړي چې د دې ټکي د بل ټکي نه واټن څونه دی او دا ولې یو ځای راځي. دا ټول هغه پیټرنې هغه بڼې چې هغه په هغه کې په نمبرو باندې بیا حساب کتاب وکړي او هغه پیژني. نو دا خو لکه هسې سرسري شانته کې د اوسني چې کوم ځیرکتیا ده دغه ده په هغې باندې کار کوي. دغه شان که غږیز ډیټا وي نو غږیز ډیټا ته هم موږ ټوکنایز کړو په دغه کې ورته ور واچوو خو د هغې یو بل لارې دغه چې په هغې نه ما څنګه مخکې وویل چې وړوکی شان کلیپ راواخلو د 15 ملي سیکنډو یا دغه یو فریم راواخلو په هغه فریم کې هغه هم نمبرو ته واړو نو او د هغې نه بیا هغه ته پته لګي چې په دې کې دا اوس با ښه کم ټکی دی او یا د هغه دوه درې ټکي راوځي چې د هغې نه کم یو لفظ جوړ شو. نو دا خو د هغې د مشین یو دغه که نه بیا تاسو وایي چې NLP دی نیشنل لینګویج پروسیسنګ نو هغه هم دغه دی چې لکه طبیعي خبرې چې دي هغه مشین څنګه وپېژني او دا د وخت نه یو غټه ستونزه د مشین دپاره په دې باندې چې که ژبه خبره موږ وکړو نو هغه د انسانانو دپاره هم یو غټه ستونزه ده. په انګریزۍ کې هم تاسو کتلي چې یو کس دوه خبرې وکړي نو هغه پوه نه شي اتې بیا پوښتنه وکړي دواړه به انګریزان او دغه به خو په مفهوم باندې په مطلب باندې پوه نه شي نو بیا مشین ته دا کول چې په دې وخت کې زه د خبرې دا مطلب کول غواړم که نه. لکه زه به یو ساده مثال ورکړم د فونیټکس او فونالوجي په هغه کې چې پښتو کې دی لکه زړه او زړه یو شان لیکلی شي که نه نو مشین ته یا لور او لور موږ وایو که نه یا لور یا لور که نه چې دا اوس په دې وخت کې د دې کم معنی ده. نو دا ټول شیزونه چې دي دا بیا لکه په نیشنل لینګویج پروسیسنګ کې پاکې راځي چې اول ټوکنایزیشن وشي بیا یو وکیبلري ذخیره جوړه شي بیا د هغې د یو بل سره اړوند کم دغه د هغه راوځه شي او د هغې نه پس مشین دا پته ولګي چې لکه انسانان دا خبرې کوي او په دې وخت کې د دې خبرې دا مطلب دی. او دې سره ځینې نور تړلي مفاهیم دي لکه ETS ته فکر کوم automatic text recognition, that voice recognition,
ټکسټ ټو سپیچ او سپیچ ټو ټکسټ، هغه هم کله چې مثلا دا ټوکنایزیشن وشي له هغه نه وروسته دا ممکنه کېږي که څنګه؟ جی بالکل هغه هم دغه دی ما چې څنګه وی چې لکه که هغه غږ دی، که هغه انځور دی، که هغه متن دی، ماشین یا کوم ماډل چې دی هغه دا څنګه چې انسان پیژني او ته وګوري نو هغه دغه شان نه پیژني. هغه د یو هغه ته نمبر ټوکنایزیشن وپېژني. نمبر پیژني. نو هغه چې کله ټوکنایزیشن وکړي په ټوکړو کې شي نو بیا هغې ته یو نمبر موږ ورکړو او هغه نمبر یې بیا د ریاضي چې کوم خپل اصول دي، خاص کر د الجبرې لینیر الجبرا چې کوم ده، میټرکس ملټیپلیکیشن چې ورته وایي زیاتر پکې کارول کېږي، یا ډیفرنشل اکویشنز چې دي چې په هغې کې دا ټریننګ چې هم دی نو هغه هم په داسې توګه باندې کېږي. موږ ورته مثال داسې ووایو چې لکه پخوا چې به کوم ریډیو پاکې به هغه بټن و چې به تاوهله نو هغه به لکه غږ به سمېدو یا به دغه کېدو که نه، ټیونینګ چې ورته وایي. نو دا ماډل هم دغه شانته کې هغه کې ورته موږ زیاتره دغه کوو چې لکه اوس دا ستا یو مختلف دغه دي د ریاضي اصول دي چې زه کله دا یو ټکی مخکې کم وروسته کم نو ستا جواب ښه کېږي خرابېږي. نو دا بار بار هم په دغه باندې روزول کېږي، نو د هغې هغه ټیونینګ کېږي اوس دغه کېږي نو ته پته ولګي چې په دې ځای کې زه اوس زیاتر کار سم کومه نو هغه غلطي یا تېروتنې کمې شي. نو په هغه ځای کې ورته موږ وایو چې اوس دا ژبه وپېژنو. ډېره مننه. ډېرو په مسایلو باندې مو خبرې وکړې. په اخر کې که ځینې سپارښتنو په شکل باندې وغږېږو، لکه تاسو مخکې وویل چې دا کارونه اکثره انفرادي شکل باندې نه کېږي، په ګروپي شکل باندې باید هڅه وسي. کوم دغسې اوپن سورس سیټونه، ډیټا سیټونه او بانکونه تاسو پېژنئ چې عام خلک کولی شي مثلا کار پکې وکړي؟ یو به مثلا لکه ویکیپیډیا زه یادونه وکړم چې اوپن سورس ته هر څوک کولی شي کار کې وکړي، متن ورزیات کړي. یو لکه مثلا کامن وایس موزیلا ده، دغه هګینګ فیس یا ځینو نورو کې هم همداسې هر څوک کار کولی شي که یې نشي کولی، او نور څه داسې موږ هر کس یې کولی شي. او بیا به له هغه نه وروسته بیا به دې هم وغږېږو چې مشخص کسان بیا څه کولی شي. اول داسې عام خلک څه کولی شي، هغه خلک چې د پښتو د خدمت مینوال دي، که دوی ته دغسې هغه ور وښیي. جی څنګه چې تاسو وی ویکیپیډیا، که اوس په ویکیپیډیا کې پښتو په پیاوړې توګه وه نو دا یو پخپله غټ کارپس و. ما څنګه مخکې وویل چې د بدمرغه په پښتو کې ویکیپیډیا کې ډېر کم آرټیکلې یا پاڼې شته. نو که په دې باندې مونږ هر یو کس صرف دونه ولیکي چې د خپل کلي یا د خپل خوا او شا اړوند څه خبرې ولیکي، یا هلته چې سمیوي دي یا دغه دي که نه په پښتو ژبه کې، یا نور چې څه داسې معلومات دي، یو کتاب په اړه باندې ولیکي یا په بل څه باندې ولیکي نو د هغې سره وبښئ، زه به دلته یوه یادونه م وکړم چې ملګرو ته هم هغه چې په افغانستان کې په پوهنتونونو کې هر محصل مونوګراف په پښتو ژبه لیکي، ارټیکل یو مقالې په پښتو ژبه لیکي، او هغه طبیعي د یوه موضوع ده، مثلا کېدای شي د افغانستان سیندونه وي، غرونه وي، یا بل شی وي، یا کیمیا او ساینس ودې بل مضمون مربوط وي، کولی شي مثلا همغه هم هلته ولیکي، نه هرې مقالې مربوط موضوعات همغه ویکیپیډیا کې ورزیات کړي او نور. بالکل بالکل. نو دا خو لکه دغه شو که نه چې د پښتو یو اوپن سورس کارپس په پیاوړی کېږي چې څونه مونږ پاڼې شریک کوو په ویکیپیډیا باندې، او ویکیپیډیا هم اوپن سورس ده، هر څوک ورتلی شي او لیکل کولی شي په هغې باندې. دویم هم د دې سره اړوند چې کوم دغه دی ویکیشنري، هغه هم د ویکیمیډیا یو خپل پروجیکټ دی چې هغه د نړۍ ټولې ژبې چې دي نو د هغو لکه قاموسونه چې دي او هغه د هغې چې کوم لیکسیکون دی هغه ورسره هم دي، لغتنامې. نو په پښتو کې هغه ما وویل چې د اوسه پورې 1800 دي که څو تورې دي ټکي دي او د هغې چې هم لیکسیکون دی نو آی پی ای کوم هغه لکه زه به ووایم چې په صحیح توګه ځکه نه دی چې ټول لهجې پکې ګډوډ شوي دي که نه، دا نه دی چې هغه موږ دا نشو ویلی چې دا لکه یا په کندهارۍ لهجه ده یا په یوسفزۍ دی یا په وزیرو دی، نو په هغه کې لکه هغه ټول راوځای شوي دغه شوي دي که نه. نو هغه کسان په هغې باندې هم کار کولی شي چې هغه پیاوړی کړي. آی پی ای ټرانسکریپشن چې کوم دی انټرنیشنل فونټکس کوم ادارې چې کوم سټنډرډ دی یو معیار دی په هغې باندې ولیکي د هغې دغه شانته کې داسې واړه واړه ډیټا سیټونه یا دغه چې دي هغه هر څوک په اکسل کې هم جوړولی شي، او چې کله دغه شي هغه مونږ بیا اوپن سورس ته پخپله اچولی شو. که دو تخنیکي کار نه پیژني
نو په ایکسل او په دې کې دغه کولی شي. لکه څنګه چې ما مخکې مثال ورکو چې لکه په دغه کې چې ورته همغږیز کم دي که نه، لکه چې لور او لور شو، د دې هم زموږ سره یو ډاټا سیټ نشته په پښتو کې، یا چې د زړه یا زړه که نه، د دې چې کم آی پی ای کم تلفظ دی د ویلو بڼه ده، هغه زموږ سره نشته. هغه جوړولی شي. عام یو پوښتنې چې هغه دی چې لکه د پېښور نه جلال آباد څونه لرې دی؟ یا مثلا د تاسې د ښار یا ولایت هغه عام میوې کومې دي نه، مثلا دا ډول عمومي پوښتنې. خو دا ډول پوښتنې مثلا خلک پوښتنه کوي چې دا فرض که موږ دا ریکارډ کړي، دا مثلا فرض که ټرانسکریپشن مو ورسره ولیکو، متن مو ولیکو، بیا څه ورباندې وکړو، چېرته یې واچوو، چا سره شریک کړو، صحیح د ویکیشنري یو سورس ته ولېږي، داسې د خپله هم پوښتنې جوړې کړي او یا یې غږیزې کړي، چېرته یې پرېږدي، چاته یې ورکړي. نو ما څنګه وی چې لکه کم دغه چې متخصص پاڼې دي که نه، لکه ویکیپیډیا، ویکیشنري یا دا چې دي، نو هغه خو هغې ته واچولی شي. دا کم چې ای واله دي یا دا چې دي، نو د دې لپاره موږ خو په خپله کمپینې کړلي، او بلکې موږ د ډېر وخت نه کوو. هغه مونږ دا دغه کړی دی چې د چا سره دغه ډیټا سیټ وي، نو موږ به هم چې هغو تخنیکي نه وي، ټیکنیکل نه وي، نو موږ به د هغو نه راواخلو، د هغو سره په ایکسل کې یا په عام ساده فایل کې، او د ګیټ هب ته یا هګینګ فیس ته به موږ د هغو په اجازتنامه باندې، په هغو په نوم باندې په خلاص سرچینه اوپن سورس باندې وسپارو. نو هغه بیا هر څوک کارولی شي پښتو کې. نو هغه لکه به زموږ سره مرسته وي، د پښتو سره مرسته وي، او د هغې لپاره موږ دغه کار به کوو چې دا لکه سپارو په خپله. مننه. یو بله سپارښتنه هم که له تاسو څخه واورو، هغه به مثلا ډېر خلک دا اوس د ای آی زمانه ده، د ای آی په برخه کې یا د مشین لرنینګ او ډیپ لرنینګ او دا نورې تړلې برخې چې دي، او لنګویسټیک ده او کمپیوټر ده، یا داسې د انټرډیسپلینري فیلډ او سټډیز چې کومې دي، لکه تاسو چې پکې لګیا یاستئ، د دغو په اهمیت که ووایاستئ، او یا داسې مثلا څنګه ځوانان کولی شي په دې برخه کې د کمپیوټر ساینس یا د لنګویسټیک والا کریر جوړ کړي، مخکې لاړ شي، چې له یوې خوا هم د پښتو ژبې لپاره راتلونکی ښه شي، او له بلې خوا د دې لپاره هم یو ښه د کار فرصت وي. زه مطمئن یم ډېرې سترې کمپنۍ او شرکتونه او ریسرچ سنټرونه به د دغسې کسانو په لټه کې وي چې هغه د لنګویسټیک او ای آی او په خصوصا پښتو ژبه باندې وپوهېږي. ستاسو سپارښتنې څه دي؟ ستاسې ریکومنډیشنز؟ زما هم دغه دی چې ما چې څنګه مخکې وویل چې لکه لارج لینګویج ماډل که تاسو وګورئ، یا د مصنوعي ځیرکتیا دا غټ انقلاب چې دی، نو په هغې کې لینګویج چې دی، ژبه چې ده، او لینګویسټکس چې دي، دا دومره مهم دي چې لکه هغې دونه غټ انقلاب راوستی دی که نه. او موږ اوس په داسې وخت کې راغلي یو چې موږ ته د بلې ژبې د زده کولو ضرورت هم نشته، موږ اړتیا نه لرو. خو په خپله ژبه کې موږ دونه پیاوړي شو چې موږ د ماشین سره خبرې وکړو، موږ د بل سره وکړو. نو داسې یو وخت را روان دی چې صرف په ژبه باندې موږ پوهېږو، او یو کمپیوټر پرې پوهولی شو، یو ماشین پرې پوهولی شو، نو موږ ته د وکیل، د ډاکټر، د دغه کم ډېر زیات اړتیا شي، د یو بوج چې دی هغه ډېر زیات کم شي. صرف متخصص په داسې یو دغه پاتې شي، خو نور داسې ډېر کارونه چې هغه به موږ د دې په مرسته باندې کولی شو، او هغې ته موږ تیاری په دې باندې پکار دی چې دا ټول وخت چې کم دی، که هغه کلتور دی، که هر څه دی، دا ټول همدغې برخې ته روان دی. خو چې پښتانه په دې کې د دې وخت نه ورګډ شي، نو خپل یو برخه به واخلي، او که دا مونږ ډېر وروسته پاتې شو مخکینو په شان، نو دا کار به زموږ دپاره نور څوک وکړي، او هغو چې کوم وکړي، نو هغه شان دی چې کوم یو پښتون په خپله خوښه باندې وکړي. نو بیا به موږ یو د انګریز یا د بل کس جوړ شوي چې کوم ماډل وي، که د هغې د پښتو هغې ته به ناست یو، او که هغه سیم کار کوي که نه کوي، خو په هغې باندې وخت کوو. نو چې موږ دا کار په خپله وکړو، په خپل مرضۍ باندې وکړو، د خپل دغه مطابق وکړو، نو زه وایم چې دا به زموږ او د راتلونکي نسل لپاره یوه غټه ګټه وي. دقیقا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، که موږ خپل اصول او معیارونه د خپلې ژبې
ماشین ته را نه وړو وروی نه ښه یو بل څوک به دې موږ لپاره معیارونه ټاکي، یو بل څوک به دې موږ د ژبې اصول ټاکي، یو بل څوک به دې موږ لپاره زموږ ژبه ماشین ته ور زده کوي او بېرته به یې د هغه په واسطه موږ ته را زده کوي. ډېره مننه، ډېر خوشحاله شوم. ستاسو خبرې به حتما د هغو خلکو لپاره چې هغه په ژبه او ماشین لرنینګ ورته برخو کې علاقمندي لري او یا دا مسایل تعقیبوي، رضاکاران دي، ډېر څه ولري. ډېره مننه چې وخت مو ورکړو. انشاءالله همدې کاروان کې به ملګري وي او په ګډه سره نه یوازې زه او ته بلکې ټول هغه خلک چې دا مرکه اوري د دې برخې علاقمندان دي، کار به کوو تر څو پښتو ژبه د نړۍ له نورو غټو ژبو سره سیاله کړو. ډېره مننه. ډیره مننه جاني صاحب، او ډیره مننه تاسو د کامن وایس په کوم هڅې چې دي او کوم رضاکارانو ټیم دی. ډیر زیات کار هم په دې څو میاشتې کې وکړو او همدغه شانته کې موږ په خپله په ګډون سره او ستاسو په مرسته سره دا مخې ته بوځو. ډیره مننه یو ځل بیا. ډېره مننه. انشاءالله همداسې به کوو. خدای په امان. وخت